د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتي کمیټې مخکښې ډاکټرې ماهرنګ بلوڅې ویلي دي چې د ورکو بلوڅانو تر موندلو او د ماورای عدالت وژنو تر درېدو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي د جنورۍ پر 25مه له نورو پرلتوالو سره کوټې ته په رسېدو وویل چې په اسلام آباد کې پولیسو ورسره ناسم چلند کړی دی. په کوټه کې د بلوڅ پرلتوالو هرکلي ته ګڼ خلک ورغلي ول چې اغلې بلوڅې ورته په وینا کې وویل چې د جنورۍ په 28مه د ښار په شاهواني لوبغالي کې جلسه کوي او د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره به خپله راتلونکې تګلاره اعلانوي. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو ورکولو پر ضد د ډسمبر له 20مې راهیسې روان پرلت د جنورۍ پر 24مه پای ته ورسېد. د جنورۍ پر 23مه په اسلام آباد کې د احتجاج مشرې ډاکټرې ماهرنګ بلوڅې د خبري غونډې پر مهال وویل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار و. نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. تر دې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یا HRCP له احتجاجانو سره د یووالي او د پرلت د ختمولو پر هڅو د اندېښنې څرګندونه کړې وه. د بشري حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي میری لاور د جنورۍ په 10مه په بیان کې ویلي ول چې د جبري لادرکیو پر وړاندې د مظاهرچیانو پر ضد باید مقدمې جوړې نشي. نوموړي په اسلام آباد کې د بلوڅ پرلتوالو پر ځورونو اندېښنه ښودلې وه. له دې پرته د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په ګډون د هغه هیواد پالانو او خپله بلوڅ احتجاجانو هم په بیا ویلي وو چې پاکستاني چارواکو او پولیسو د بلوڅانو د ځورونو، تشدد، ګرفتاریو او د لاریون او ناستې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. لاریونوالو د 2023 زیږدیز کال د ډسمبر په 18مه له بلوچستانه د پنجاب ډیر غازي خان ته په رسېدو ویلي ول چې پولیسو یې مخې ته خنډونه درولي ول او یو شمېر کسان یې نیولي ول چې وروسته یې خوشي کړل. د یادولو وړ ده چې نن د جنورۍ په 28مه نیټه به د بلوڅو یوه لویه جلسه کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم خبر ورکړی دی چې په دې جلسه کې به ورسره ملاتړ او شریک وي. پگہ 27 जनवरी बलोच एकजहती कमेटी ने नीमा हमरों का जलसा कामयाब करेंगे नानुमा कुल अदा कौमी जिम्मेदारी है.